سلامونه ملګرو. په دې ویډیو کې په هغه مرحلې باندې خبرې کوو چیرې چې د پروژې ساحه عملاً تعریفېږي. بیا هم د پروژې د مدیریت په مسلک کې او وروسته د انسجامو د مدیریت څخه دوهمه مطالعاتي ساحه د پروژې د حدودو ټاکل دی. د پروژې د حدودو د ټاکلو په پروسه کې اول د پروژې د حدودو د ټاکلو پلان جوړېږي. وروسته لکه مخکې چې مو یادونه وکړه د پروژې ضرورتونه او د پیرودونکي ضرورتونه راغونډېږي. په دریم قدم کې عملاً د پروژې ساحه تعریفېږي. په دې سلاید کې په دغه خبرې کوو. اوس د دې دپاره چې عملاً د پروژې ساحه تعریف سي د ځینې اسنادو څخه استفاده کېږي چې هغه د پروژې چارټر دی، د پروژې پلان دی او د پروژې نور اسناد او دغسې محیطي عوامل او پالیسیګانې دي. او بیا د یو لړ وسایلو څخه په دې مرحله کې استفاده کېږي تر څو عملاً دا مرحله مخته یوړل سي، لکه د اهل خبره او نظریاتو اخیستل، د معلوماتو تحلیل، تصمیم گیري او د مجالسو نیول. او په دې برخه کې دوه عمده سندونه رامنځته کېږي. او اول سند چې دی هغه د پروژې د ساحې سند دی. Project Scope Statement وایي. په دې سند کې به دا تعریف شوی وي چې د پروژه به کوم کارونه په بر کې نیسي. او همدارنګه په دې مرحله کې د دې چې یو ډېر مهم سند چې هغه د پروژې د حدودو ټاکل دی ترسره کېږي، ډېر مهم سند جوړېږي. په دې مرحله کې کیدای سي ځینې بدلونونه هم راسي او د دغې بدلونونو په نتیجه کې نور اسناد هم نوي کېږي، لکه د پروژې پلان سو، لکه نور پالیسیګانې او اسناد سوې. ځکه چې کله چې عملاً د پروژې حدود ټاکل کېږي نو ډېر هغه څیزونه چې پخوا واضح نه وه په دغه مرحله کې واضح کېږي.